بیا هم سلامونه نیکې هیلې ورونو، ستاسو روغتیا سلامتۍ په هیله باندې هیله ده چې نن ورځ مو هم یوه ښه روژه را رسولي او الله تعالی مو تاسو ټول عبادات قبول کړي. دلته ورونو یو ورور پوښتنه کړې وه، غواړم د هغې په اړه باندې په همدې ګروپ کې عموما د هغې دپاره ځواب وړاندې کړمه. لکه ښاغلی جمیل ورور چې د زنوس پښتو برخې یو لیډر دی، دی هم د معلومات نشر کړي دي. انشاءالله زه تاسو ته په وایس بڼه باندې مختصر ووایم. نو ورونو، ځینو ورونو دا پوښتنه کوله چې زینوس یو امریکایي شرکت دی یا د کفارو یو شرکت دی، نو څنګه دا ممکن ده چې دوی د حلالې پیسې ورکړي یا د حلاله ګټه ورکړي خلکو ته. ورونو، مخکې له دې چې زه دغه لاندې ځواب تاسو ته تشریح کړم، یو دا ووایم چې الحمدلله موږ تاسو مسلمانان کوم اسلامي نظام چې لرو، د اسلامي نظام څخه په دې کې اقتصادي اسلامي نظام شامل ده، اجتماعي اسلامي نظام شامل ده، مالیاتي همدا ډول د راکړو ورکړو اسلامي نظام شامل دی. دغه خوشبختانه الحمدلله باید ووایو چې په ټوله دنیا کې ډېر شرکتونه استعمالوي اسلامي بانکدارۍ، اسلامي نظام، اسلامي اقتصاد، اسلامي راکړه ورکړه. او د دې ګټې څه دي؟ دا یوازې دا نه ده چې کفار دي بس هغوی به خپل ځان ته نه، اوس الحمدلله دنیا تر ډېره پورې په حقیقت رسېدل ده. د اسلام یعنې هغه د قرآن اکثریت اصول چې د هغه دوی مراعتوي. صحیح ده چې دوی کفار دي، په دې کې ډېره ګټې دي، دوی هغه تحلیل کړي دي، هغه نه وروسته دا شی دی کاروي. اکثره بانکونه دي، اکثره شرکتونه دي په دنیا کې چې هغوی اسلامي اصول په خپل شرکت کې لري. نو دا زموږ تاسو لپاره د افتخار ځای دی چې موږ تاسو الحمدلله په داسې یو دین کې یو، الله تعالی داسې یو دین راکړی دی چې هغه باندې غیر مسلمانان هم قانع دي او هغه دوی کاروي. راځم مفصل ځواب ته. ورونو، همداشان په د دې ځواب تاسو داسې وایم چې زینوس په حقیقت کې یو امریکایي او د غیر مسلمانانو شرکت دی، خو دغه شرکت دا مسلمان شریکان هم لري چې د عربي ممالکو څخه همدا رقم د اسیایي هېوادونو کې فعالیت کوي. دا کسان یعنی زینوس کمپنۍ یوه داسې کمپنۍ نه ده چې د کې خاص کفار دي، په هیئت رهبري کې د دوی چې دي مسلمانان هم شریکان شته. همداشان په امریکا او انګلستان کې ځینې غیر مسلمان بانکونه هم شته چې د شریعت له اصولو سره سم مالي خدمتونه وړاندې کوي. دا بانکونه معمولا د اسلامي بانکدارۍ لپاره ځانګړې برخې لري. له دغو برخو څخه ځینې لاندې بانکونه دي عبارت چې زه تاسو ته نوم اخلم. اوله شمیره د HSBC په نوم باندې یو بانک ده چې دغه بانک اسلامي مالي خدمتونه وړاندې کوي په معنا فینانسیان، همدغه مالي خدمتونه وړاندې کوي خو د اسلامي اصولو سره. د کفارو یو بانک خو اسلامي اصول مراعتوي. د دې هغه ګټې ما مخکې هم ورته یو اشاره وکړله، هغه دلته زه ځوابوم. ولې کفار اسلامي بانکدارۍ وړاندې کوي یا اسلامي اصول ځینې شرکتونه په خپل شرکت کې هغه جاري کوي؟ هغه د دې په خاطر باندې چې دې کې دوی ګوري چې ګټه ډېره ده. که چیرې اسلامي اصول دې په خپل شرکت کې مراعات نه کړي، نو د دوی کارونکي به هماغه کفار وي، لږ خلک به وي. خو که چیرې اسلامي اصول پکې مراعات وي، هم کفار پکې کار کولی شي، هم مسلمانان پکې کار کولی شي. د دې سره دوی دا نتیجه اخلي چې د دوی هغه تجارت وسعت پیدا کړي. نو په دغه اساس باندې دوهم چې ده په ځینو دورو کې لایتس بانک د شریعت مطابق حسابونه او بې سود قرضونه وړاندې کړي دي خلکو لپاره. دریم نمبر بارکلیز د پانګونې په برخه کې ځینې اسلامي مالي محصولات وړاندې کړي دي. دغه ټول بانکونه دي، کمپنیانې دي چې تاسو بیا سرچ کولی هم شئ. په انګلستان، امریکا، په کفري ممالکو کې دا اکثره دي، په فرانس دغه ځایونو کې. څلورم نمبر ستاندرد چارټرډ د اسلامي بانکدارۍ په برخه کې ځینې د پانګونې او مالي تمویل خدمتونه وړاندې کړي دي. پنځم نمبر د آلمان یو بانک دی چې د چې په نوم باندې دی بانک. دا آلماني بانک هم د اسلامي مالي بازارونو برخه ده او د شریعت مطابق پانګوالي خدمتونه وړاندې کړي دي. همداسې شپږم نمبر دا بانک هم چې ګیت هاوس بانک په نوم باندې ده، دا بانک چې په لندن کې موقعیت لري، زیاتره د املاکو او اپارتمانونو کار کوي. مالي تمویل یې د اسلامي پانګونې پر اساس باندې فعالیت کوي. نو داسې ډېر نور هم شته. نو دا بانکونه د شریعت مطابق فعالیت کوي او له سود، ربا او ناقانونه فعالیتونو اخیستلو او ورکولو څخه ډډه کوي.
پر ځای یې له شراکت، مضاربت او اجارې غوندې میتودونو څخه کار اخلي. د دې دلیل هم ما تاسو ته پورته په همدې وایس کې په وړاندې شیبو کې وویلې چې هر هغه وخت چې کفار یا غیر مسلمانان بانکونه یا شرکتونه اسلامي بانکداري یا اسلامي اقتصاد یا اسلامي اصول په خپل کار کې مراعاتوي، په هغې کې د دوی ډېره ګټه وي. که چیرې هغه اصول دوی مراعات کړي، په هغه کې ګټه د دوی دا ده چې د دوی کار او تجارت وسعت پیدا کړي، هم مسلمانان پکې کار کولی شي، هم کفار پکې کار کولی شي. په نتیجه کې دوی په ډېره اندازه کې یوزران، کسټمران او فعالیت کوونکي لري. نو دا هغه څه ورونه چې د یو ورور پوښتنه کړې وه او د هغې ځواب وړاندې ومو غوښتل د هغه ځواب دلته تاسو سره هم شریک په ګروپ کې، تر څو تاسو ته هم وار له دمخه ورسیږي. نو ممکن دا پوښتنه ستاسو سره هم وه، نو که دا پوښتنه وه در سره، نو د دې ځواب په دې ډول باندې